د زلمی خلیلزاد او اشرف غنی ترمنځ تازه جنجال راپورته شوی. غنی څه وغوښتل او زلمی خلیلزاد بیا د غنی له قصده طالبانو سره څه واده وکړه؟ ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې موضوع ډیره مهمه ده. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر اشرف غني ملي امنیت شورا ته امر وکړ چې نور د بندیان خوشي کول په مکمله توګه بند کړي او نور یو طالب هم باید راخوشي نشي. غني زیاته کړه چې موږ ورسره ښه کوو، جنایتونه یې وربخو، خو دوی بیا هم په خبره نه پوهیږي. هره ورځ مو وژني او جنګ ته نور هم زور ورکړی ده چې دغه کار ماته هیڅکله د منلو وړ نه ده. خو زلمی خلیلزاد بیا د غني له قصده طالبانو سره داسې واده وکړه. له افغان زندانونو د طالب بندیانو د خلاصون په درشل کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال ملا برادر د بندیانو د چټک خلاصون په اړه ورسره واده وکړه چې ډیر ژر به د بندیان راخلاص شي. د زلمی خلیلزاد دغه رضالت چې د افغانستان منافع او خلک ورته مهم نه دي، خاص خپل او امریکا ګټې ورته مهمې دي، افغانان ډیر سخت غوسه کړي دي او ولسمشر اشرف غني د خلیلزاد دغه کار په هکله کوم غبرګون تر اوسه نه ده ښودلی. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی په دې خبرو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د بشپړ تطبیق په اړه بحث شوی ده. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر افغان سولې بهیر وغږیږي او د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د مهالویش په اړه د ملاتړ غوښتنه وکړي. سولې په دې هوکړه کې لیک کې د مارچ تر 10 د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدا مخکې له افغان زندانونو د 15 طالب بندیانو او له طالبانو سره د 1000 حکومتي ځواکونو د بندیانو خوشي کېدو غوښتنه شوې ده، خو تر یاد نیټې له دواړو خواوو بندیانو خلاصول نشول او د بهیر وځنډېد. تر اوسه افغان حکومت د طالبانو تر 900 ډیر طالب بندیان او طالبانو د حکومت تر 120 ډیر بندیان خوشي کړي دي. درنو لیدونکو، تاسو د زلمی خلیلزاد دغه رضالت په هکله کوم نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.